افغانستان کې د خونړي سیلابونو له امله ځنې کسان ندارکه شوي. د افغانستان په شمال کې تیرې د جمعې ورځې سیلابونو له امله اوس هم ځنې کسان ندارکه دي. دغه سیلابونو خلکو ته درنه ځاني او مالی زیان اړولی دی. د افغانستان ولایت بغلان، بدخشان، هرات او غور کې سیلابي ډیر خلک ځپلي دي. وای دغلته حالات ډیر اغیزمن دي. هغه سیمې چې سیلاب ځپلي دي هلته د ژغورنې عملیات روان دي او لا هم ځنې خلک نادارکه دي. څه سیمو ته خو مرستې رسیدلي، خو د لارې خرابېدو له کبله بعضې سیمو ته هغه شان مرستې نه دي رسیدلي چې کومې پکار دي. د مړو د شمیرو په اړه بیلابیلې شمیرې مخې ته راغلي دي. د بغلان ولایت د کډوالو چارو مشر محمد ابراهیم عمري وای ډیر زیان دغه ولایت په بورکا او مرکزی بغلان کې اوخته ده. دوی زیاتوي چې هلته لږ تر لږه 315 کسان وژل شوي او 1413 نور ټپیان شوي هم دي او د 200 نه ډیر کورونه ویجاړ شوي دي. دوی دا هم ویلي دي چې خای د ځاني او مالی زیاتېدو کچه لوړه شي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام په بغلان کې د وژل شوو شمیره ل 300 نه لوړه بللې او دوی وایي چې ل 1000 نه زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ اداره یعنی سیف چایلډرن وای چې افغانستان کې سیلابونو شاوخوا 40,000 ماشومان هم به کور کړی دي. د طالبانو حکومت هم په دې تړاو له نړیوال ټولنې څخه د زر مرستې غوښتنه کړې ده. غنو هیوادونو او مرستيالو ټولنو د سیلاب ځپلو مرستې مهمه ګڼلې او د لاسنیوي ډاډ ورکړی دی. د قطر لخوا د سیلاب ځپلو سره مرستې ته بیلابیلو توکو الوتکه پرون مزار شریف ته رسیدلې ده. دغه مرستې سره افغانستان ته راغلي د قطر چارواکي فهد عبید الله ویلي چې د 10 تنه لومړی غیر خوراکي توکي چې پکې کمبلې او خیمې شامل دي هغوی راوړي دي. نو موړي ویلي چې دوی غواړي چې د سیلاب ځپلو سره نور مرستې هم وکړي. UNHCR مرستال ادارې هم په دې حواله سره په مختلفو هغه سیمو کې چرته چې سیلاب خلک ځپلي دي او مرګ جوړه او نقصان ورته وخته دي هلته خپل مرستې پیل کړې دي او هغه ځایونو ته خپل ټیمونه لګلې دي. دینه علاوه WHO د روغتیا نړیوال سازمان په بغلان کې د روغتيایي مرستې ورکولو لپاره خپل کسان لګلې دي او هلته مرستې پیل کړې دي. د WHO لخوا ویل شوی چې افغانستان شمال ولایتونو ته 1 مټریک ټن روغتيایي توکي غوي لګلې دي او هلته پکې کار روان دي او خلکو ته مرستې ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استاذ ټایم ویسټ ویلي چې امریکا د دغه سیلابونو له امله په دې مرګ جوړه باندې خفه ده. په خپل ایکس پاڼه باندې په دې حواله سره د خفګان سرګندونه کړې ده او ویلي دي چې کم خلک په افغانستان کې د سیلابونو په وجه باندې اغیزمن شوي دي هغوی ته به امریکا مرستې ورکوي. په نننی دغه ویډیو کې هم دومره. خپل ملګری ذاکر الله له اجازه ورکړئ. د الله پامان.